ورځ د مخکې هم اشاره وکړه چې د اختر ورځ د فحشا او منکراتو او د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د احکامو څخه د سرغړونې ورځ نه ده. نن د عبادت ورځ ده، په دنیا کې تر ټولو غوره ورځ او بهتره ورځ شمیرل کیږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اعظم الایام عند الله یوم النحر، په ټولو کې ستره ورځ د الله په نزد د قربانۍ ورځ ده. نو قربانی الله عزوجل د ټولو قربانیانې قبول کړي، نو دغه قربانیانې هم باید په کامل اخلاص او صداقت سره ترسره شوي. د اختر ورځ مسلمانانو د محبت ورځ ده. یو بل سره باید مسلمانان محبت وکړي، یو بل سره د خپل محبت تجدید کړي. د وحدت ورځ ده، د مینې ورځ ده، د شفقت ورځ ده، او داسې ورځ ده چې په دغه ورځ باندې موږ او تاسو باید خپل زړونه پاک کړو. د خپل زړونو څخه کینه، حسد، دشمنی، بدبینیګانې دغه ټولې باید لرې کړو. که هغه انسان تا سره ورځ او کلونه او میاشتې هم خبرې نه دي کړي، نن تا ته فرصت ده چې بیرته هغه دلاسه کړي او هغه خوشحاله کړي، هغه سره احترام ورته تقدیم کړي، اختر مبارکي ورسره وکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي چې هر دوشنبه او پنجشنبه د انسانانو عملونه الله ته وړاندې کیږي. هر دوشنبه او پنجشنبه د انسانانو اعمال الله عزوجل ته وړاندې کیږي. الله عزوجل د بندگانو دوسیه ګوري، اعمال ګوري. ټولو ته الله عزوجل اجر ورکوي، مغفرت کوي، مګر دو انسانانو دوسیه ساتي. مونږ او تاسو په اصطلاح کې پینډینګ وایي، دغه دو دوسیه پینډینګ کوي، ساتي ځان سره، هغې کې نه ګوري الله عزوجل. دغه دو انسانان څوک دي؟ هغه انسانان دي چې یو بل سره حسد لري، کینه لري، بدبینی لري، یو بل سره خبرې نه کوي. نو الله عزوجل د دوی اعمالو ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري، دوی ته اجر نه ورکوي، د دوی اجرونه معلق پاتې دي، د دوی دوسیه د الله د کتلو نه معلق پاتې دي، تر هغه پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حتی یصطلحا، تر هغه پورې چې دغه دوه مسلمانان صلح ونه کړي، تر څو چې بیرته دوی آشتی شوي نه وي، صلح یې نه وي کړي، د دې دوسیه الله سره پرته ده، الله عزوجل پکې نه ګوري، د دوی اجرونه ورته نه ورکول کېږي، معلق پاتې کېږي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو هڅوي که فرضاً یو مسلمان تا سره بدبینه دی، تا سره کینه او حسد لري، یا تا سره خبرې نه کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د بهترۍ او د لوړوالي معیار موږ ته برابروي چې څه کار باید وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا موږ او تاسو ته فرمایي خیرهما الذي یبدأ بالسلام. په دغه دوه انسانانو کې چې خبرې نه کوي، یو بل سره بدبینی لري، یو بل سره مشکل لري، بهترین هغه انسان دی چې د لومړی سلام اچوي، دی هغه ته اختر مبارکي ورکوي، دی هغه سره خبرې پیل کوي. که چیرې غواړې چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول بهترین مسلمان اوسې، نو هغه مسلمان ته نن زنګ ووهه چې تا سره بدبینه دی، هغه مسلمان انسان سره اختر مبارکي وکړه چې تا سره خبرې نه کوي، هغه مسلمان سره نن اختر مبارکي وکړه، نیکې خبرې ورسره وکړه، معذرت خواهي یو بل ته وکړه، بخښنه ورته وکړه چې هغه تا سره کلونه میاشتې ورځې خبرې نه کوي. دنیاوي مسایل باید پرېږدو، آخرت ته باید رجوع وکړو. نو دغه حدیث موږ او تاسو ته ډېر قوي حدیث دی چې زمونږ او تاسو اعمال د الله حضور ته ورځي او الله عزوجل په هغې کې نه ګوري، نو بیا زمونږ فایده څه شوه چې ځان ستومانه کوو او د الله څخه اجر نشو اخیستلی. نو نن ورځ ده، د محبت ورځ ده، نن د شفقت ورځ ده، نن د مهربانۍ ورځ ده، نن د یو بل سره دغه همدردۍ ورځ ده. نو دغه روابط باید بیرته ښه کړو. مسلمانانو اسلامي ټولنه کې چې الفت او شفقت او مهرباني او مودت نه وي، نو بیا دغه ټولنه اسلامي ټولنه نشو ورته ویلی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ټولنیزو مسایلو باندې ډېر زیات ټینګار کړی موږ او تاسو ته. همدارنګه مسلمانانو موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر انسان باید د الله د دین پابند وي. کوشش وکړئ، والله عزوجل موږ او تاسو ته فرمایي فاتقوا الله ما استطعتم، تاسو د الله څخه وویریږئ، تقوا اختیار کړئ هر څومره چې کولی شئ، خپل نهایت کوشش وکړئ د الله تقوا اختیار کړئ، پرهیزګاري اختیار کړئ. مونږ او تاسو ټولنه کې نن یو تعداد انسانان ګورو چې دوی د خلکو پیروي کوي، د الله پیروي نه کوي، د رسول صلی الله علیه وسلم پیروي اطاعت نه کوي، د خلکو پیروي کوي. یو تعداد مسلمانان به د دین لاره پرېږدي، د الله حکم به پرېږدي چې کله پوښتنه ترې کوي ولې، ونه اکثر خلک دا کار کوي یا ډېر خلک دا کار کوي، ټول خلک دا کار کوي. نه، مونږ ته معیار ټول خلک نه دي، مونږ ته معیار ډېر خلک نه دي، مونږ ته معیار اکثر انسانان نه دي. ځکه الله عزوجل مونږ او تاسو ته فرمایي چې ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، که چیرې ته همیشه د اکثریت پیروي وکړې، دوی به تا د الله د لارې نه ګمراه کړي.
یو ټولنه کې به ګورې ټول انسانان به ناروا کار کوي، نو دا که ټول انسانان هم ناروا کار وکړي، ته د یو مسلمان په صفت باندې تا سره دا نه ښایي چې ته هم هماغه ناروا کار وکړي په دغه دلیل چې ټول خلقي کوي. ته د هغه لږو خلکو څخه اوسه چې الله د هغو مدحه کړې، ځکه هم الله فرمایي وقلیل من عبادي الشکور، کم بندگان دي زما چې هغو شکرګزار دي، او اکثرو په اړه باندې فرمایي چې ګمراه دي د لارې څخه. نو ته د ګمراهانو پیروي مه کوه، ته د الله شکرګزار بنده اوسه، د الله اطاعت وکړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي لا تکونوا امعة، تاسو امعه مو اوسېږئ، امعه مو اوسېږئ. امعه څه ته وایي؟ خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د امعه تعریف کوي موږ او تاسو ته. امعه هغه انسان ته وایي چې دی وایي ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا، که چیرې خلکو ښه کار وکړو موږ هم ښه کار کوو، که چیرې خلکو ظلم وکړو موږ هم ظلم کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو دا کار مه کوئ، امعه مه اوسېږئ. که چیرې خلکو بدي وکړه تاسو نیکي وکړئ، که چیرې خلکو ظلم وکړه تاسو انصاف او عدالت وکړئ. د خلکو پیروي مه کوه، د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم پیروي وکړه. ټولنې ته مه ګوره چې فلان څه کوي فلان څه کوي. نن وخت مسلمانانو موږ دا خبره بار بار اورو، یو مشکل به وي د شریعت خلاف، ته چې ورته نصیحت کوي د الله وینا ورته یادوي، وایي والله امام صاحب ټول خلک دا کار کوي، ډېر خلک دا کار کوي، ډېر خلکو معیار پرېږده، د الله او د رسول حکم تا ته څه شی دی هغې باندې عمل وکړه. نن ورځ مسلمانانو د اختر ورځ ده، او دغه اختر ورځ موږ او تاسو ته یو قرباني یادوي